مسأله ده او دا د ابلیس سرکرده ده. دا روایت حاکم په مستدرک کې دریم جلد یوصل 2 نمبر صفحه کې ذکر کړی ده او جماعت د اصحاب د سننو د حدیث ذکر کړی ده چې النجوم لاهل امان لاهل السماء واهل بیت امان لامتی. بیا بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای فاذا هلك اهل بیت جاء اهل الارض من الآیات ما كانوا يعادون چې کله هم زما اهل بیت ظهیر سو زما اهل بیت باندې چا رد بد ویل زما د اهل بیت سپکاوی رالی د نبی علیہ السلام په فتوا باندې نبی علیہ السلام فرمای چې پمزکه کې به دغه سخت عذاب راسي چې تاسو به مشاهده کوئ تاسو به حیران پاتې یاست. هم دغه وجه پکتیکا به تاسو لیدلې وي دا څو مرمخ کې د یو سید به احترامي وصوله پکتیکا کې زلزله رااله زر کسان اوس په شهادت رسیدلی و زر کسان پوره قریه باندې یو غر را نړېدلی وه. دغه وجه دا و چې د اهل بیتو د ساداتو بې احترامي او بې قدري وسوله. دا خو حدیث دی د رسول الله مبارک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. د الله رب العالمین د رسول وینا اسی الهی وینا نه ده چې یو مولا د پېښور څخه یو مولا د کوټې څخه یو مولا د بل ځای څخه لګیایي. د نبی علیه الصلاة والسلام وینا دا داسې وینا ده چې بالکل ډایرکټ الله رب العالمین ورشي یا وحی جلی یا وحی خفی. نبی علیه السلام فرمایي په خپله چې زما د اهل بیتو بې قدري او بې عزتي وسوله. د یو سپک انسان 2 کسان دي د ګیلانیان سیدان دي په افغانستان او پاکستان بری صغیر کې لوی خدمتونه کړي دي ګیلانیان. دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله اولاد څخه دي. د اصلي د بغداد دی راغلي دی خواته د امیر دوست محمد خان په زمانه کې. نو د دوی بې عزتي وکړه سپینږیری سړی دی په موټر کې یو 2 کسان ولد الزنا ای بوله که څه شی بوله مور پلاریم ندی معلوم خپل د سره اخیستی او پلاسونو باندې وਹੀ اقلن کنور نه انسانیت خو په پتا کې موجود وي. انسانیت خو په پتا کې موجود و چې نور اسلامیت خو پرېږ دا سعادت پرېږ دا اسلامیت خو په پتا کې موجود کم از کم د سپین جری خیال خو به ساتلې وای. حدیث کې راځي الله رب العالمین د سپین جری سقایا کې په اسلام کې کم از کم فاسق وو فاجر وو زانی وو لواطتکار وو سیګریټ کول جره خریل مسلمان خو وو د اسلام حق خو به یو در باندې د سپین جری حق خو یو در باندې. دا په کوم ځای کې اجازه د خپل بسر باندې د خلق هغه داسې بی عزت کا هغه هم داسې یو سید د اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د کوم حکم لاندې ډیر لوی مگر مچان اوسم دغه چې په افغانستان کې ګرځي دا تر کرز د پیر ګیلانی صاحب دا تر کرزه ډیر خطرناک وي چې ګرځي دغه څه پرې شو او بیا د اخر په موټر کې سپری او ګرځي. دا تر ګلا راشیزی او تر نور خبيسانو دا ډیر کافرو چې هغه پرې شو او دا په موټر کې اخلي او دا لاسونه باندې وای. د دې مطلب دا چې د سیدانو د اهل بیت سره دښمنی ده. خوارج د نبی علیه الصلاة والسلام د زمانه څخه بیا ته حضرت علی رضی الله عنه د زمانه څخه بیا تر رسول الله بیا تر دغه زمانه تر اخرت پورې به دغه سلسله جاری وي. د خوارجو علامه ده چې دوی د اهل بیت سره دښمنی لري. اهل بیت نه خوشیږي. حضرت علی رضی الله عنه چا شهید کړه؟ خوارجو نه کې شهید. حسنین مبارکان چا شهید ک په ظلم باندې په کربلا کې نسو شهید دغه خلکو د لاس. د حجاج ابن یوسف په زمانه کې حجاج ابن یوسف الثقفی په زمانه کې د هغې د ظلم او د هغې د بربریت په وجه باندې سیدان رابار نسو مهاجر نسو. دا سلسله د همیشه د سادات دا په مظلومیت کې اوسېدلی دي. همیشه د سادات دا په ظلم کې د خلکو اوسېدلی دي. خلک ور باندې ظلمونه کړي دي. خو بیا دا هم یاد لرئ چې کم انسانان د اهل بیتو د ساداتو سره دښمني کړې ده الله رب العالمین داسې خوار او ذلیل کړي دي دنیا او آخرت کې چې دنیا یې هم بربادي او آخرت یې هم بربادي. په خوا خلکو زموږ په یاد ده امام فیض القدیر کې علامه مناوی رحم الله واقعا نقل کی ابو زرعة الرازی غوندې محدث چې په لکونو احادیث یادو چې کله سادات راتله اوس خو سیستمونه ختم شوي دي چې کله به سادات راتله یو منطقې ته د هغه زمانې لوی محدثین لوی مفسرین لوی مؤرخین به مخې ته راووته حتی چې سید په کم کجاوه کې ناستو د هغه اوښ په سر باندې د هغه اوښ
هغه پښې به مچولې خلکو. ابو زرعه الرازی غوندي محدث علامه مناوی رحم الله فیض القدیر کې ذکر کړی دا، لیکن هغه سیستمونه ختم شو ځکه د خلکو په زړونو کې د سادات مینه ختم کړه. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې واذا ذهب اهل بيت ذهب اهل الارض، چې کله زما اهل بیت عزت ولاړي د مځکې عزت هم ختمیږي، د مځکې روب او دبدبه هم دام ختمیږي. ولی وجه دا ده چې په دوی باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینه موجوده ده. دغه شانته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله قسم الخلق قسمين، رب لا یزال دو قسم خلق پیدا کړ، یو راسته طرف والا بل چبه طرف والا. نبی علیہ السلام فرمایي چې زه پس راسته طرف والا کې پیدا کړم، بیا په هغه کې څو قسمونه سوا، درې قسمونه. الله رسول فرمایي په خیر د درې قسمونو کې یو قسم زیب فاصحاب المیمنه وما اصحاب المیمنه د آیت کریمه ویل، واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون فانا من السابقين وانا خير السابقين. بیا د الله رسول فرمایي چې دا درې چې کوم هغه قسمین دي دا بیا مختلف قبایل وګرځول، مختلف قبیلې وګرځولې، خو زه بیا په هغه قبایلو کې خیر قبیله بیا زه ازما قبیله ده. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، شعوب او قبایل د دې لپاره دي چې تاسو تعارف وسي، ګډوډي رانس. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بشک الله رب العالمین ته ګران شخصیت هغه دی چې په تاسو کې متقی انسان. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول من اشفع له يوم القيامه من امتي اهل بيتي، په ورځ د قیامت اول ترین انسان چې زه شفاعت کوم هغه زما د امتیانو څخه زما اهل بیت دي. مولا استاد شفاعت نه کیږي، شیخ الحدیث صاحب شفاعت نشي کېدلی، اول به اهل بیت شفاعت کیږي، دا غي بعد ثم الاقرب فالاقرب من قريش، بیا به څوکه د قریش احترام او داغي د نسب په سلسله کې چې کوم نبی علی السلام ته نږدې دي دا غو به شفاعت کیږي. ثم سائر العرب، بیا ورسته داغي نه بیا د عربو شفاعت کیږي. ثم الاعاجم، بیا د عجم خلکو شفاعت کیږي. من اشفع له اولا افضل، نبی علی السلام فرمایي چې کم چاته ما اول وار شفاعت ورته وکړه دا افضل ترین انسانان دي د خلکو. ابن عدی په کامل کې دویم جلد 302 اتیاب نمبر صفحه کې ذکر کړی و. دغه شانته بل خصوصیت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د اولاد هغه ده چې نسب او حسب په ورځ د قیامت هم پاتې وي. عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته لورته بنت فاطمه ام کلثوم بنت فاطمه ته خطبه ور واستول نکاح د پاره چې د خپل لور ما تراکه تقریبا هغه به د 14 کالو یا د 15 کالو. حضرت علی رضی الله عنه توجه ورته ونک، بیا حضرت عمر رضی الله عنه خطبه ور واستول نکاح د پاره احوال ور واستول. دریم ځل کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او فرمایل چې حضرت علی سو وجد سعلت چې ما درې واره ستا ولور ام کلثوم ته حال استول د نکاح د پاره ته نه قبلې وجه صدا. خو ګوره یو خشو شي خیال ولره، زه د وخت امیر المؤمنین یم، د وخت مشر یم، دارالخلافت زما په لاس کې ده، د دنیا هغه امیر ترین انسان لور کو غواړم ما ته به راکړي، د دنیا سرمایه دار ترین لور غواړم ما ته به راکړي. خو زه په دې خاطر باندې ستا لور نه غواړم چې زه سپین ږیری یم او ستا لور کشره ده د 14-15 کالو د ام کلثوم رضی الله عنها، لیکن زه صرف د دې لپاره غواړم چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې کل سبب ونسب ينقطع يوم القيامه الا سببي ونسبي وسهري. په ورځ د قیامت کې به ټول نسبونه درهم برهمس، یو نسب په ورځ د قیامت نسی چلیدای الا نسبي وسببي وسهري، ما سوا زما نسب څخه زما نسب په ورځ د قیامت هم چلیږي، التبم کار کوي او زما خشاوندی هلتم کار کوي په ورځ د قیامت. نو هي حضرت علی زه د پاره د شهوت دا نه غواړم ستا د لور خطبه نه کوم،
نکاح نه غواړم صرف د دې لپاره غواړم چې د دې حدیث لاندې زم راسم زم ستاسو د سیدانو د اهل بیت خشاوندی الله رب العالمین ما ته نصیب کی الله رب العالمین خو سیادت را په برخه نه کوي حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې سیادت الله تعالی خو ما په برخه نه کړله سید خو پیدا نه کړم دا شرافت او دا اعزاز خو را نه کوي کم از کم دومره اعزاز خو الله تعالی را کی چې تاسو په خشاوندانو کې غوځي حساب سم کړه دا د زمانه د وخت امیر المؤمنین د نظریه او فکر ادا ده دغه شانته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي علما لیکي چې د سید او د اهل بیت د فاسق احترام هم پتا باندې واجب ده چې سید وي او فاسق وي د هغه احترام هم پتا باندې واجب ده او ته په دا عقیده لري چې الله رب العالمین د ګناه ور بخشي او الله رب العالمین د ګناهونو څخه تیریږي دا ښکاره خبره ده چې هغه الله تعالی ورته توفیق ورکړي مخکې تر مرګ ځکه الله تعالی جل جلاله قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې انما یرید الله ليذهب عنکم الرجس علی البیت الله رب العالمین دا اراده لري چې تاسو د اهل بیت څخه د پلیتی او د مرداري ختمه کړي ويطهركم تطهيرا الله تبارک وتعالى فرمایي چې اے ساداتو الله رب العالمین تاسو صفا کوي او پاکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عجیب خوشخبری سادات تور کوي څه فرمایي یا بني عبد المطلب اے د عبد المطلب زامنو ان سالت الله لكم ثلاثا د تاسو لپاره مې د الله تعالی څخه درې شیان غوښتي دي اول اي يثبت قائمكم چې کو سړی په تاسو کې ولار دی د شریعت په احکاماتو کې ټینګ ده الله تعالی دې دغه قائم او ثابت قدم وساتي تر مرګ ويهدي ضالکم کم سړی چې تاسو کې گمراه وي الله تعالی دې ورته هدایت وکړي او بل ويعلم جاهلکم او په تاسو کې چې ناپوه انسان وي الله رب العالمین دې هغه ته علم ورکړي او دا مشاهده ده چې سید ویني چې هر څومره جاهل وي در دې عام عجمیانو تر علماء ډیر علم الله تعالی ورکړي دې شرح صدر لري او بل دا چې سادات چې هر څومره ګناهکار وي تاسو فکر وکړئ په اخر زمانه کې الله رب العالمین یو داسې زمينه ورته مساعده کړي چې الله تعالی د ټول ګناهونه ور ختم کړي دا الله تبارک وتعالى وعده کړی د رسول الله مبارک سره او الله رب العالمین هم امکان نه لري چې الله تعالی دې درواغ وایي امکان نه لري چې محمد رسول الله دې درواغ وایي نو په دا عقیده باندې محکم ساتل پکار او بل مخکې حدیث تیر سو رسول الله مبارک فرمایي چې حضرت بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها خپل ځان حفاظت وکړله د خپل ځان د حفاظت په خاطر باندې الله رب العالمین بیبي فاطمه الزهرا هم د جهنم د اور څخه وساتي برده باندې جهنم اور حرام دی او د پر اهل بیت باندې د پر زامن المسیان باندې سیدانو باندې هم د جهنم اور حرام او علما فرمایي علامه یوسف ابن اسماعیل نبهانی فرمایي چې ته د کله د سید احترام کوي د سید ادب کوي دا د فسق په خاطر نه کوي چې یو سید جره نه لري ته احترام کوي دا د فسق په خاطر نه یو سید مثلا سیګریټ کوي ته دا احترام کوي دا د سیګریټ په خاطر نه بلکې علما فرمایي د هغه پاک عنصر په خاطر باندې ته احترام کوي چې کم د په نسب کې د په بدن کې ده ولی سید که هر څومره ګناهکار سي د رسول الله مبارک وینه خود د په بدن کې موجوده ده کنه ده موجوده دا وینه ته استلای سي زې استلای سي میڅو کې نه سي استلای دا په ګناهونو باندې نه وځي د سید سیادت دا په ګناه باندې نسی وتلای کا کافر نسی بالکل العیاذ بالله د کفر طرف ته ونوسی دغه شانته علامه یوسف ابن اسماعیل نبهانی فرمایي چې ما ته یعقوب ابن یوسف قرشی المکناسی خبر راکړي چې محمد الفاسی رحمه الله یو لوی عالم ده مدینه منوره کې وای د یو سید سره مې بغض راړي ډیر بغض مې راړي ځکه پر اهل سنت والجماعت باندې رد کوي ما په خیال صد شیعه د خلکو څخه اهل سنت والجماعت باندې رد کاوه وای ما ور سره بغض وساتي وای د شپې خوب وینم مسجد نبوي کې ما ته رسول الله مبارک په خوب راغی وای اے فلانی زمانو می واخسته محمد الفاسی ته ولې زما د اهل بیت او د سادات او د سیدانو سره دښمنی کوي او د هغې سره بغض ساتي
مال یا رسول الله ستا د دین په خاطر د هغې سره زه بغض ساتم چې هغه ستا د دین مخالف ته اهل سنت والجماعت څخه بد وړي په دې خاطر باندې زه د هغې سره بد وړم وایي نبي علیه الصلاة والسلام ما ته وخندل ما ته ویل چې ملا ګله سر دې په دې باندې اخلاص دی په دې مسله باندې که نه دی اخلاص چې الیس الولد العاق یلحق بالنسب یو عاق زوی په نسب کې د خپل پلار سره ملحق کېدلی سي ټچ کېدلی سي که نه سي ټچ کېدلی ستا زوی د تا عاق کوي نو که تا عاق کړی هم په نسب کې خو د پلار طرف ته ځي داسې خو نه کېږي چې نسب کې بل یو ته ولاړ سي مالو یا رسول الله دا مسله راته معلومه ده چې یو زوی عاق سي په نسب کې هم الحاق بیرته د پلارو طرف ته کېږي ما ته ویل چې خوله دې بنده که چې بل ور خبره ونه کړي وایي چې بیا راویستم هغه عالم وایي محمد الفاسي وایي چې راویستم بیا مې توبه وایستل چې بیا به زه هېڅکله په ساداتو اهل بیتو باندې بدرد نه وایم په هغوی باندې به زه کار نه لرم چې هر څه کوي دا خپله د دوی کار ده او د الله تعالی فیصله ده دوی پرېږده او الله تعالی پرېږده په ما او تا باندې لازمه ده چې د هغې احترام او ادب وکړو دغه شان نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما بالا قوام یقولون نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېر خشک ورغله درد ورغلی څه وجه ده دا خلکو ته دوی وایي چې د رسول الله مبارک قرابت په ورځ د قیامت کې نفع نه رسوي دا فایده نه رسوي دا ګټه نه رسوي بلا ان رحمي موصوله فی الدنیا والآخره زما خیشاوندي او زما نسب دا په دنیا کې هم ګټه کوي په آخرت کې هم ګټه کوي وإني أيها الناس فرط لكم على الحوض او زه مخکې تر تاسو حوض کې ناست یم ستاسو انتظار کوم خو هغه وخت انتظار کوم چې په تاسو کې هر څوک زما د اهل بیتو سره محبت وساتي بل دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من اراد التوسل او يكون له عند يد اشفع له بها يوم القيامه څوک چې توسل غواړي او څوک چې دا خوش لري چې په ورځ د قیامت کې دی راسي او ما ته دا مخ ولري ما ته دی وایي چې زما شفاعت وکړه په ورځ د قیامت کې نو دی دې څه وکړي فلیصل اهل بیتي زما د اهل بیتو سره صله رحمي وکړي موږ تاسو خو دا حدیث ډېر اورېدلی دی چې هر د همسایه دا حقوق ده د خیشاوندانو دا حقوق ده خپل اکا زامن ورارګاران خوریان او دا ته زه مرازم مینه او محبت ورسره کوم څه وجه ده صله رحمي ده صله رحمي کاټ نسی صله رحمي کاټ سو نو دنیا او آخرت د سړي خرابېږي د هغوی نه هم زیاته صله رحمي د رسول الله مبارک د اولاد سره پکار ده چې د رسول الله مبارک د اولاد سره ته صله رحمي وکړي د خپل خیشاوندانو نه زیات د خپلو خیشاوندانو څخه ډېر صله رحمي چې کله ته هم د خپلو د نبی علیه صلات والسلام مبارک د اولاد سره دې وکړله بیا دې منل کېږي چې رشته ته مؤمن او ته مسلمان او بل ويدخل السرور علیهم بل دا ده چې د اهل بیتو د ساداتو په کورنۍ کې او د هغوی په کور کې به خوشحالي په دوی راولي غم به په دوی نه راولي نو زه به د هغه انسان دپاره په ورځ د قیامت کې شفیع جوړېږم نو د دې حدیث برعکس الاشیاء تعرف باضدادها کنه د دې حدیث برعکس دا معلومیږي چې یو سړی د سید بې احترامي کوي او د هغوی دشمني کوي او بغض کوي او د هغوی کور ته دا داسې ناخوالی او بد خبر راوړي او د دوی زړه ته درد رسوي رسول الله مبارک په خپله فتوا باندې دغه انسان د الله تعالی د رسول د شفاعت څخه محروم پاته ده د الله رسول به د هغه انسان شفاعت نه کوي زه تا ته وایم زه په تاسو کې چې دا ناست کسان هر یو ستا یو زوی وي او یو عام انسان په چپلاخه ووایي او بې عزته یې کړي ستا زړه غواړي چې ته ورسې ورته ستا زړه غواړي چې ته ورسره مینه او محبت وساتې ستا زړه غواړي چې ته ورسره صله رحمي وپالې رسول الله مبارک چې یو غیرتي ذات ده یو غیرتي شخصیت ده او ټول دنیا د په خاطر پیدا له هر څه کولی چې الله تعالی ورته قدرت ورکړی ده نو هغه څه خیال دی چې هغه به ستا شفاعت وکړي او ته د اهل بیتو دشمني کوې اهل بیتو سره بغض کوې د هغې ته بې عزتي اړی هغوی ته پسپکه وایې نو لہذا بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د رسول الله مبارک قربان سم 1400 کال بعدم خبر دی 1400 کال مخکې د 1400 کال بعد د احوالو خبر دی چې څه به کېږي داسې خلک به راځي چې هغه به زما د اهل بیتو د ساداتو سره به دشمني کوي نبی علیه السلام څه فرمایي
من احب ان ينسى اجله کله چا دا خوش وي چې د مرګ د لږ وروسته سي ويمتع بما خوله او الله رب العالمین دی ورته نفع او عزت ورکی د په زندگی کې ګوره موږ تاسو سترګې لرو لاسونه لرو پښې لرو غوږ لرو خوله لرو خو الله تبارک وتعالی په بعض انسانانو په دې باندې نفع نه مرتب کوي هسې خو د حیوان هم غوښ ته خوله سته هر څه سته نفع به نه ده مرتبه په خو لږ نفع مرتبه ده چې بار خو ډېر راوړي که نه لیکن که ته غواړې چې ستا په دې اندامونو باندې او ستا په دې عمر باندې برکت راسي او نفع ور باندې مرتبه سي فليخلفني في اهل خلافه حسنه زما د اهل بیت او زما د سیدانو سره به تاسو ښېګڼې کوئ د هغوی سره به تاسو نیکي کوئ د هغوی عزت به ساتئ فمن لم يخلفني فيهم بطر عمره که څوک د اهل بیتو سره دشمني کوي او د هغوی ته بد رد وایي د الله رسول فرمایي چې د هغه عمر لنډ سي عمر لنډ داسې چې هر څوک ورته بد رد وایي وورد علیه یوم القیامه مسودا وجهه او په ورځ د قیامت کې چې کله ما ته راځي حوض کوثر ته مخ به تک تور وي علامه مناوی رحمه الله فیض القدیر کې دا حدیث ذکر کړی 2 جلد 115 صفحه نو کوم انسان چې هغه د اهل بیتو سره دشمنی کوي نو تاسو وګورئ د هغې مخ په دنیا کې الله رب العالمین دغسې د جهنمیانو مخ ورګرځولی ده په آخرت کې الله رب العالمین د جهنمیانو مخ ورګرځولی علامه زمخشري او امام فخر الدین رازی امام قرطبي د دغه آیت لاندې چې قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى د دې لاندې لیکي چې من مات على حب آل محمد مات شهيدا کوم انسان چې د نبی علیه الصلاة والسلام د اولاد په محبت باندې مړ سو هغه د درجه د شهادت لري الا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له کوم انسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل بیت په محبت باندې مړ سو الله تعالی ګناهونه ورته بخشي الا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا څوک چې د اهل بیت د سادات محبت څخه ډک سینه او ډک زړه مړ سو قبر ته ولاړ دغه انسان ته الله رب العالمین توبه قبلي او مستقبل الایمان د انسان ایمان مکمل ده او الله رب العالمین بشارت ورکي په ذریعه د ملک ورته په جنت کې او دغه شانته یو بل عجیب حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الزم موده اهل البيت پتا سو باندې لازم ده چې د اهل بیت او د ساداتو مینه او احترام وکړي چې هر څوک د ساداتو احترام کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه هغه انسان به جنت ته بیایم خپل به شفاعت باندې والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفه حقنا نبی علیه الصلاه والسلام قسم کوي چې ستا هر څومره لمونځ روژې زکات علمي درسي تدریسي بیاني هر څه دا هیڅ کله په درد نه خوري مګر په هغه زمانه کې چې زموږ حقونه پیژنې د اهل بیت او د سیدانو حقونه پیژنې دغه شانت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اربعه انا لهم شفيع يوم القيامه سلور کسانو ته په ورځ د قیامت زه شفاعت کوم المکرم لذریتی هغه انسان چې زما د اهل بیت احترام او ادب کوي او دویم والقاضي لهم حوائجهم هغه کسان چې زما د اهل بیت چې کم حاجت وي کم مشکل وي هغه مشکل ور پوره کوي دویم والساعي لهم في امورهم عندما استروا اليه کم انسان چې د سید په حاجت کې او په تکلیف کې او په مصیبت کې او په مشکل کې ور سره منډې را منډې وي او سلورم والمحب لهم بقلبه ولسانه کم انسان چې د سید سره په زړه کې محبت ساتي په ژبه کې مر سره محبت ساتي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به دغه انسان شفاعت په ورځ د قیامت کوم علامه ابن حجر په لسان الميزان 2 جلد 413 صفحه کې د حدیث ذکر کړی ده او بل حدیث رسول الله مبارک فرمایي لكل شيء اساس واساس الاسلام حب اصحاب رسول الله وحب اهل بيته د هر شي د پارستنه ده اوس ګوره دا چت د په دې دوستانو باندې ولاړ ده په دغه دیوالونو باندې کدا دیوالونه نه وای دا ستنی نه وای دا چت بچا پسوي وای نبی علیہ السلام فرمایي چې د هر شي د پارستنی ني رسول الله مبارک فرمایي
چې د اسلام بنیاد او د اسلام اساس دا ده چې ته به د اهل بیت سره د سیدانو سره محبت ساتي او ور سره د اصحابو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره به محبت ساتي. که سیدانو سره د محبت ونه ساتي چې هر څومره مولای چې هر څومره د شاګردانی دغه شاګردان ستا سره به یو ځای الله تعالی جهنم کې لاندې طبقه کې بدیږي. که هر څومره سرمایه‌دار د سرمایه به لاندې باندې ته به لاندې په جهنم کې به. که هر څومره حاجی حج بدلا تربیه ته به تاغلاندې او جهنم کې به هیڅ شی ته ګټه نه کوي ما سوا د دین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولاد سره او د هغه د اصحاب سره د مینه نه ساتلې او د هغه سره د محبت نه ساتلې. بل امام طبرانی د حضرت عبد الله ابن عباس څخه روایت کوي رسول الله مبارک فرمایي وای په ورځ د قیامت چې کله د حشر میدان سي او ته د قبر څخه راپورته سي ستا شبم نشوري چې د سلور شانه پښتنه د سکیږ شبه هم نشوري. اول عن عمره فيما افنا او د هغه عمر څخه چې عمر الله تعالی ما درکړه 40 کاله 50 کاله 70 کاله 90 کاله 100 کاله عمر می درکړه تا په چیش کې صرف کړه تا دا عمر په کم ځای کې صرف کړه په حلال کې که په حرام. او بل وعن جسدي فيما ابلا جسم می درکړه بهترین جسد می درکړه بهترین غوږ پزه لاسونه پښې برابر اندامونه می درکړه دا دې په چیش کې ویل کړه زما په طاعت کې که زما په مخالفت کې. او دویم وعن مالی فيما انفقه ومن اين اكتسبه دریم د مال څخه پوښتنه کوي چې تا د فلاني مال د کوم ځای حاصل کی دا فلاني مال د کوم ځای واخیسته او په کوم ځای کې دی نفقه کړله په کوم ځای کې دی ولګول په حلال ځای کې دی ولګول که په حرام ځای کې دی ولګول. او څلورم وعن حبنا اهل البيت بل زموږ د اهل بیت محبت پوښتنه الله تعالی د سکی چې تا د اهل بیت محبت ستا په سینه کې وکنو ګوره دا په ورځ د قیامت شبه د لهم نشوري چې دغه اشیاء او پښتنه الله رب العالمین ستاسو څخه کوي. امام الطبرانی په معجم کبیر للطبرانی ولسم جلد 102 صفحه کې ذکر کړی ده. او امام الطبرانی ذکر کوي حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما راوی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په اخر زمانه او په اخر عمر کې چې رسول الله مبارک وفات کړي په اخرنی عمر کې اخرنی خبره دا چې اے خلکو زما د اهل بیت خیال وساتي اے خلکو زما د اهل بیت عزت وساتي دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام شافعی رحمه الله څومره غټ عالم په خپلم سیدو د اهل بیت د سعادت په محبت باندې دومره نه وتلو چې د هغه زمانه مشرانو په زنجیرانو باندې وتړل او په کوڅو باندې به کشول او دا رافضی دی دا شیعه دی. امام شافعی رحمه الله فرمایي ان کان رفضا حب آل محمد خبردار کده رسول الله مبارک د اولاد سره محبت ساتل دا شیعتوبي فلیشهد ثقلان انی رافضی ندوار جهانونو انسانانو پیرانان دی پدې باندې شاهدان سي چې زه رافضیم زه شیعه خدا سينه ده د نبی علیه الصلاه والسلام د اهل بیت سره د غیر سیدانو سره مینه کول لا شیعتوب نه دی. شیعتوب نوم دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تشکنزل کول دا غي بیا ادبی کول او د حضرت عمر رضی الله عنه بیا ادبی کول د حضرت عثمان رضی الله عنه بیا ادبی کول دا شیعتوب دی دا بدکار ده. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل بیت سره محبت ساتل د شیعتوب نه دی. شیعاګان په دې باندې گمراه نه دي چې د اهل بیت سره محبت ساتي دا د ایمان جز ده د ایمان اساس دی د اهل بیت سره محبت ساتل. خو دوی چې کله هم د نور صحابه سره دښمنی کوي نو دا بیا ډېر خطرناک ده. موږ اهل سنت والجماعت اهل بیت محبت هم ساتو د نور اصحاب محبت هم ساتو. خوارج د اهل بیت سره دشمن ده روافض بیا د صحابه سره دشمن ده. موږ نه د خوارجو طرف کیو نه د روافضو په طرف کیو بلکې موږ درمیاني لار ده. خیر الامور اوسطها كنتم خیر امه اخرجت للناس وسطا امت یو موږ وسطا امت په دې باندې روان یو چې موږ د دواړو قدر کوو د دواړو عزت کوو. بیا امام شافعی رحمه الله فرمایي یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله. امام شافعی غوندې لوی شخصیت هغه فرمایي چې اے د الله د رسول اولاد اے سیدانو ستاسو محبت ستاسو مینا الله رب العالمین په قرآن کې فرض کړی ده په امتیانو باندې ستا په امتیانو په قرآن کې فرض ده. نو د فرض منکر کافری که نه د فرض نه منونکي فاسقي نو دا په خپل فاسق جسنو بل فاسق تر څنګه وای. او بل یکفیکم من عظیم الفخر انکم
امام شافعي رحمه الله فرمای چې سیدانو کستاسو یو فضیلت نه وای یو خوبی مو نه وای دا یو خوبی ستاسو د پاره بهتره ده چې من لم يصلي عليكم لا صلاه له چې څوک هم په تاسو باندې درود ونه وای د هغه انسان لمونځ نه ده قبول دغه انسان لمونځ نه ده قبول چې څوک په تاسو باندې درود ونه وای دغه انسان لمونځ نه ده قبول مشتاسو په لمانځي کې درود وایو که نه وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کدی په آل باندې درود ونه ویل درود د نیم دی لمونځ نه ده قبول دغه کفایت کې صرف تاسو لره نور خو است پرېږد دغه شانته علما لیکي علما وایي دا سید د عامو انسانانو سره کفو نه ده برابر نه ده وجه دا ده وجه چې سید دا علویه ده شریف ده سیادت دا لوړه مرتبه ده او عام عجم هغه په درجه کې کمه ده خو کوشش ته دا وسی اوس یو عام زنانه ده چې هر زنانه وي سید کولای شي خو هغه انسان سید زنانه بیا څوک نسی کولای مگر شریف انسان او علما فرمایي چې کلم یو انسان سید زنانه وکړل او ځان دغه کفو وبلی بیا به سید د ځان خادم نه جوړي ځان به د سید خادم جوړي داغه به قدر کوي داغه به عزت کوي مشتاز عام ماحول کې دا ده چې زنانه به د میړه خبره مني د میړه تر شو لاندې د زنانې جنت او دوزخ ده کزین راضی الله به جنت ورکوي او کزین راضی نه دوزخ داسې نه ده په سیدانو کې برعکس ته ګوره سید زنانه که چا وکړله نو بیا به د هغې خدمت کوي د هغه رضا به لټوي خبره بالعکس ده دا د سیادت په خاطر باندې او نور احادیث هم ډیر د خو فقط یو واقع تاسو ته بیانوم خبره ختموم وخت هم ډیر دا ولاړی یو علویه سید زنانه وه په بلخ کې اوسېدل افغانستان کې یو علاقه د بلخ ورته وایي میړه ډېر سرمایه‌دار و میړه چې کله وفات سو نو دا زنانه څو عمر د خپل میړه پیسې چې کم ذخیره کړي دا یې ساتل خوړلې پیسې ختمې سولې جامې ډېرې خرابې سولې نو سیدان خو غیرتي وي که نه دا سیده زنانه وویله چې زما میړه خو اوس وفات شوی ده څوک نسته راځه چې د بله څخه ولاړ سو سمرقند ته بلې خواته دا خلک مو کم از کم نه پیژني خلک خو دلته موږ په دا قلیه او په دې کلي او په چم ګاونډ کې موږ په سیادت پیژني چې دا سیدان دي دا آل رسول دي نو که چیرې موږ به دا زاړه جامه باندې په دې ټکړه ټکړه ډوډۍ باندې خلک موږ وویني نو بد کار ده د رسول الله مبارک عزت خرابېږي راځه چې سمرقند ته ولاړ سو سمرقند ته بس خپل د څو بچیانو سره روان سو په دې لاره کې باران رالی شپه سوله د خلکو څخه پوښتنه کوي چې دلته په دې علاقه او په دې قریه کې څوک ډېر مهمان نوازه دی دا یوه شپه ده په دې لاره کې تېرو خپل ځای ته ځان رسو خلکو ورته مشوره وکړه چې دوه کسان د ډېر مهمان نواز دي یو عالم ده عالم دین ده طالبان لري مسجد لري امام ده خطیب ده او دویم چې د مجوسی ده دغه سید زنانه خو ډېر غیرتي وي دا ویل چې زه دا مجوسی ته ځم داغه دروازه ته درېږم دروازه یې ورته کوم نو خو زما خپل د نیکه وارث دی ملا دی عالم دی خو دغه ته به ورسم یوې شپې دپاره به زه یې وغواړم ولاړې دروازې یې وټکول کوچنیان یې کونج کې یو باران ته ودرول په څنګ کې چې باران ورباندې ونسي دروازې یې وټکول عالم راوتی وایي څوک یې وایي زه یو سیده یم زنانه یم کوچنیان را سره دي زه روان یم بلې علاقې ته نو ما سره څوک نسته صرف د یوې شپې دپاره ستا نه زه یې غواړم وایي هغه عالم ورته وویل چې ته سید د نبی علیه السلام اولاد یې وایي هو وایي شجره دې راوړه سند دې راوړه چې ته سید یې هغه زنانه ورته وایي چې ما بسته ورځ سفر کړی ده چې اوس بیرته ځم سند تا ته راوړم دا خو نشي کېدلی بیا خو د ټولې زندګۍ دپاره زه ځای نه دسې غواړم چې ستا ځای ته یې لکه ما دی راکړه په ملکیت کې صرف د یوې شپې دپاره ځای دسې غواړم وایي نه بس ځه شجره نه در سره ځه خو ده ته زړه ته ډېر درد ورلی خامخا په غصه سو زړه ته یې الم ورسېدی ولاړې د دې مجوسي کور ته دروازه یې وټکوئ هغه ول څوک یې وایي زه یو سیده یم زنانه یم د ډېر لرې علاقې څخه راغلی یم ځای نه لرم د یوې شپې دپاره صرف زه یې غواړم زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله اولاد څخه یم او مجوسي ورته وایي زه خو تا نه پېژنم خو ستاسو دا نیکه چې تا نوم راته واخیستی دا یو ډېر لوی شخصیت تیر سوی دی ډېر ښه سړی تیر سوی دی هغه د ټولې دنیا عادل انسان و
نو د هغې په خاطر زه ځای در کوم بلکل راسه ښه ځای ورکړي. په دغه شپه باندې دغه مجوسي هم خوب ویني، د عالم هم خوب ویني. عالم خوب ویني چې ورځ د قیامت د قبرونو څخه راپورته سوي یو او ورځ د محشر د محشر میدان ته روان یو، لمر په یو نیزه باندې ده او ژبې مو د تندې سره وتلي دي چې ګور حوض کوثر کې څلور یاران ناست دي، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علي. زه ولاړم ورته ومې ویل چې لږ ما ته اوبه راکړې، حلق مې وچ دی، ژبه مې راوتلې ده، سخته ګرمي ده، څه اوبه راکړې حوض کوثر. ما ته وایي چې ستا سره خط نسته، ته ورسه د محمد رسول الله څخه خط واخله راوړه، بیا به زه تا ته اوبه درکړم. صحیح د عالم وایي په خوب کې وایي زه ولاړم محمد رسول الله ته چې ګورم په یو بهترین منبر باندې رسول الله مبارک ناست ده. ما ورته وویل چې یا رسول الله زه ستا امتی یم، ستا د دین خادم یم، زه لږ اوبه غواړم، تنده نیولی یم، ډېر بد حالت کې یم. ما ته رسول الله مبارک فرمایي چې ته زما امتی یې؟ ما ویل هو. وایي ستا سره خط شته، تا سره شجره شته چې ته زما امتی یې؟ او یا رسول الله د هیڅ چا سره شجره نشته په دې قیامت کې چې زه ستا امتی یم. وایي نه، شجره به راوړې. دا عالم وایي په دغه اسلام مې ولیده، په یو بنګله و یو بلډینګ مې ولیده په جنت کې چې ډېر بهترین او ډېر ښایسته بلډینګ و. وایي ما ورته یا رسول الله دغه بلډینګ خو ما ته راکړې، تنده مې وایي د یاده ووتی. ما ته وایي چې دا د هغه مجوسي دپاره جوړ دی. زه حیران سو چې دا څنګه مجوسي ده؟ ما یا رسول الله هغه مجوسي ته مه ورکوئ دا بلډینګ او دا بنګله، زه ستاسو امتي یم، ستا د دین خادم یم، درسونه مې کړي، تقریرونه مې کړي دي، ځان مې ستړی کړی دی، ما ته یې راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته عالم یې، زما د دین خدمت دې کړی، ته زما امتي یې، ته سند راوړه، شجره راوړه چې ته زما امتي یې. که دې شجره نه وي نه د دې عالم خو یاد هم نه دی چې ما برای شپه هغسې واقعه کړې ده. هغه فرمایي چې یا رسول الله ما سره خو شجره نشته. وایي ستا زما یو کوچنۍ لمسۍ راغلی وه، برای شپه ستا په دربار کې ستا دروازه یې وټکوله او ستا نه د یوې شپې ځای غوښته، تا ورته نه ورکول ځای، تا شجرې ځینې غوښتلې او زما څخه د قیامت د ورځ ابدي ځای جنت او دومره ښایسته بلډینګ غواړې او ستا سره شجره نشته، زه یې درکړم درته. دا کېدلی نشي. دی د خوب راویست، طالبان یې نشر کړه چې ورسه وګرځئ. طالبان چې وګرځېده پیدا یې کړي چې ولا د فلاني ښځه سیده دا خو د یهودي کره تللی ده، مجوسي کره. مجوسي کور ته ولاړه، دروازې یې وټکول، رعب ورباندې اچي چې زما د نیکه وارث دی، تا ځان سره ساتلی ده. وایي زغله دا خبرې به نه کوې، زه اوس مسلمان سوی یم. نبي علیه صلات وسلام مبارک مې په خوب ولیدی، هغه یو ښایسته بلډینګ و. ما یا رسول الله دا بلډینګ ما ته راکړه. ما ته وویل چې دا بلډینګ خو ستا لپاره جوړ سوی دی، خو دې ته به مسلمان ورځي، کافر به نه ورځي. وایي ما ورته یا رسول الله خپل لاس راکړي چې بیعت در سره وکړم. په خوب کې رسول الله مبارک لاس راته راوشت کوي، ما بیعت ورسره وکړه، کلمه مې وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله، زه اوس مسلمان سوی یم او جنت ته داخل سوی یم. نو دا هر انسان دې د ځان سره سوچ چې رسول الله مبارک خپل په اولاد باندې خوابه دی او رسول الله مبارک خپل په اولاد ور باندې ګران ده. که هر څومره وي، ګورم ما واقعه درته ذکر کړه چې یو سړی د اهل بیتو سره دشمني ساتله په دې وجه چې دی ګناهکار و، بیا هم نبي علیه صلات وسلام مبارک هغه بغض او عناد ورسره ساتلی، نبي علیه صلات وسلام ورته کتلی نه ده. نو الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق